زمونږ صوبایي حکومت خاص کر د خیبر پختونخوا حکومت خو چې دی هغه خو بالکل لکه د سکیورټي د زمونږ صوبې سکیورټي ځکه خراب شوه او ځکه مطلب دی چې اوس تانه جنوبي اضلاع چې دي داسې وایي چې تالاس نه وتلي دي هلته کې مطلب حکومت ریټ ختم دی 4 ورځو کې 88 کسان چې دي په کورمې کې مړه دي 88 کسان مړه دي او ستا چیف منسټر چې دي په دې وخت کې هغه په اسلام آباد کې دی هغه په اسلام آباد باندې چړای کوي تا ټول وزیران چې دي هلته ورسره دي ستا یو چې دی یو بیرسټر صاحب چې دی هغه یو ان الیکټډ کس دی هغه تا لګلې ولته او دا چې د 2 ورځې مخکې اوس یو خبره وشوه چې د 2 ورځې اوربند شوی دی هغه اوربند نه باوجود چې دی هلته مطلب نن چې دی اطلاع راغلی چې 2 کسان مړه دي نو مطلب دی چې کلیش روان دي نو د صوبایي حکومت خو دي کې ډیره ناکامي دی ډیره زیاته ناکامي دی مرکز خو یې غم نه وایي او خو وایي چې پرې د صوبې کې چې حالات څومره زیات خراب شي نو دا چې دی لکه مونږ ټول اول مدعي خو دي کې صوبایي حکومت دی په دې چې دا هر څه وي ګوره که دا مطلب د سکیورټي ادارې راځي که دلته څه شین دي خو صوبایي حکومت به وایي ورته یا به هغه دغه کوي نو دلته هغو چې د هېڅ قسم ذمهداري نه اخلي